په پیل کې د چمتال ولسوال راغلو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه چې د دغه کلي او شاوخوا کلیو خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي او د دغه کلینیک په ګټې اخیستنې سره به د دې کلي او د سیمې د خلکو ستونزې هوارې شي. له بلې خوا د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي د خوښۍ ځای دی چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د نږدې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه روغتیایي کلینیک د بنسټ ډبره کېښودل کېږي. هغه زیاته کړه چې د دې کلي او شاوخوا کلیو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخ دي او د دغه کلینیک په فعالېدو سره به د دې کلي او شاوخوا کلیو د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. ښاغلی توانا زیاتوي چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په 2 کلونو کې د بلخ ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نږدې 50 کلینیکونه پرانیستي دي. دا یو بیسیک کلینیک دی، انشاءالله د دې تعمیر په 2 میاشتو کې لخره به جوړیږي. دلته 8000 کسان ته انشاءالله صحي خدمات وړاندې کوي او د 15 میلیونو افغاني په ارزښت انشاءالله دا جوړیږي. صحت عامې د لورې او همچنان د دفتر IMC د لورې دا ورکول کیږي. دغه راز د علیزي کلي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پخوا له ګڼو ستونزو سره مخ وو خو اوس د دوی په سیمه کې د دې کلینیک په جوړېدو سره به ستونزې حل شي. ښار ته ډاکټر ته رسیدګي نه سو کولی. دا زموږ د خلکو یو ارمان و. د کرزي د حکومت دې خواته موږ د علیزلي کولی. دا اولین ورځ ده چې خدای مهربانه سو او دا حکومت مهربان سو دلته موږ ته کلینیک راوړی منظور سو. نو موږ د دې ستای څخه ډېر خوشحاله یو، په دې ډېر خوشحاله یو زموږ چې دلته موږ ته کلینیک جوړېږي. دونه خوشحاله یو چې بیخي په کالو کې نه ځایېږو. نو ستای څخه ډېره مننه، د امارت اسلامي څخه ډېره مننه. د یادونې وړ ده چې دغه کلینیک به په 3 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د دغه کلینیک لګښت به د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا ورکول کیږي.